أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة مريم ذي رب الداري آلت جواب شبهات الله کو دی مقام کې بل الله نور شبهات جواب کی دې مالته ویلې انسانان انبیاء دي کاغه اولیاء دي کعادي خلق دي په غیب باندې نه پويږي دی مقام کې الله ترقی بیانې په خبره کې آخر د سورته شرح وکنه دا اول د کعب د پاره دا اور سورۃ سره انبیاء دي کوم ملائک دي ټول الله له محتاج دي اته 500 درې نه دي نو ارکنه چې انبیاء الله له محتاج دي ملائک الله له محتاج دي اولیاء محتاج دي منګه محتاج نو ټول خلق به چاله حاجت پیش کوي ایو الله له خلاصہ معنا اول باب د شپې ته پوری اول کې قرآن اجاز بیانې بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد دې حروف او مقصد والله فائدې عبد الله بن عباس دې کاف کې اشاره د کافل الله کافره هي کې اشاره د حاضر الله هدایت والا دی یہ کې اشاره د الله ید لا عین کې اشاره د الله علم لا صاد کې اشاره د الله صدق لا بس علم الله لدی وس بیان د دعا کوي عبارت پر ده هاذا ذکر رحمت ربک یادول د رحمت د رب څخه خپل بندر چې کوم زکریا علیہ السلام دی زکریا څنګه یاد کړی دی اذ نادى ربه زکریا علیہ السلام چې کله आवाज ورکړي د خپل رب لره دا ان خفي الله وی आवाज پټ आवाज پکار د الله لا ځکه الله فوري کويږي کړه سی ویل الله وسا دعا دومره خو خوا دعا مونږ له نقل کړه قال ربي وی ویل اے رب سما اني يقينا ذشم وهن العزم کمزور شوی دی اړو کې زمانہ او پړک والے دي سر زما بډا توبلا وشت علمان نیولې د اسماعیل اثر بډاوالي تک سپین دی ولم اكن وزنين بدعائك رب استغفر دعاء ماني شقي منا محروم دي ته ویل شهادت د اجابت مخکې عادت کړم په دې باندې چې زما دعاګانې قبول کړې دي اوس بچي غواړم بچي چې دنه کیږي و سړی 4 ورځې په کار ده الله لا بچي بغواړي کړي دین د خدمت د پاره و ضرورت د بچي بیانې و اني يقينا ذم خفت يريغم تربراننا ترزامن المواليه من وراء اسمان اور سره سب بارکه د دین په بارکه د سینې چې بچي راکړي دښمنی وکي وکانه داود اکذ ما اخرن شندا فحبل را کمان رستاد خوان ولین وارث دین اخر معنا قرطبی کی 500 نه زنانه واوړي بچدان کې دی به برودتی کنا بچی نه جوړي به وارث دین را کړه یری دا معنا میراث کی بوالی مال بنزوا والی علم او نبوت او میراث کی بوالی من آل یعقوب آل یعقوب علیہ السلام نا وجعله رب رضیا وګرځوي رب زما دا بچي غوړکړې شوی څه مطلب نفس بچي نه غواړم مفسرین دلته معنا کوي رضیا للدعوه والتبلیغ یا الله د بچي راکا چې هغه ستاسو دین خلکو له تشریح کی عقل کله بیان کی ځکه تابزان له وکړی دا کنه
چې خوښ دي کنه به دین کار غل سپاري ورسا کې دعا قبولیت یا زکریا سمانا ویل موږ یا زکریا ان نبشرک یقینا منذر درکو تعالی رب غلام نه ولک باندې اسمه شنم دغه یحیی ده دین د الله په شون دی کی یحیی نوم دی لم نجعل من دې ګرځول دلا من قبل وړاندې سمین چرتا نامه سمیر معنا هم صفته ازمار خوانا قیمتي خو ذکرې چې نو مرته الله انتخاب کې دین باندې اوس پر راځوندې کوم ورسات کې وس دعا کې په کیفیت د بچي رب څنګه کیږي قال ربي نوې ویلې رب سما ان يكون لي غلام څنګه بزمار پاره الکشي وکانت او درا کزما اخر نشاندا وقد بلغت زمر سیدلې مې دې بډاتو نه ایتي اخري عمر لام سپینګریم زو قال هو ویلې كذلك من انت كذلك خبر دې متره په دان ته كذلك تمام دشي قال ربك سارب يريدي هو علی دا پما باندې آسان دی وقت خلقتک او الله چې ما پیدا کړې من قبل وړاندې ولم تكون ود شیء چې په خاص میات شي شیان سمانه منی خوا ټیک دا اساس کړه منی وی خو دې منی کې خو شنو چې په سره دی وګ دې سترګې پلا اډو کې دې منی نه ستابدن چا جوړ کې الله چې په دې باندې د الله طاقت دی نو ستابري بچیم د الله طاقت دی کنه دا بخامخا درکم وس تجدید نعمت بیانې قال ربي وی ویل رب سما اجعل لي آیه نو ګرځم مالنا خا قال غویل سانه خچدا ته خبر نه کوي ان سید خلق سره درش پی سوین په دشان چې جوړ به پیټ بار د بدن سورہ عمران کې آیام ویلی وو نو هغه چې مخکې نازل لیدنه سورہ مریم اول وخلایات انت دوی مخلا بیان کی بدن برین جوړي فخرج الله وروت على قوم بر خپل قوم باندې د محراب نام محراب معنا څه جګړې محراب له محراب ولي وي د نفس سره مانته جګړه د ابلیس سره فاوحى اليهم اشاره وکړه د قوم لره ان سبحوا چې تسبیح بیان او بکرتن سارو ما سیګر بهتر عمل لګنه آیات دلیل لپاره چې د شو وخت کې انسان باید الله ته توجه وکړي ام کزم نر بشي شي نه کیږي نارینه دین د الله نه دعا غواړي کزم نه مې دی الله وینه کوي دلته وس اندماج دي قلنا من ویل یا یحیی پیدا شو وړي کې اور اغړ شو خذل کتاب واله کتاب بقوت ډېر بطاقت کتاب کې الفلام محذور تورات څنګه تشریح کولو واعطيناه من ور کې در الله الحكم فوها سبيا په ماشنتوب کې حکم دا معنی فقه الدين عقل مور کې علم مور کې تورات یاد کې ابن عباس فرمایي چې دوه کلو په اندازه باندې انسان او الله او قرآن یاد کی بس دا حکم ورته شامل دی امام بخاری وکړل ماشوم شو قرآن یاد کی هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه یو ورځ ماشومان ته مطالبه وکړه چې راځلو وکړو ما خلقنا لازم خدای نه پیدا شي سره دینه وړي کې بچو وکړل ماشوم حنان سمانه جعلناه مونږ ګرځو دا ترس کوونکې دویم اتینه حنان معنا دله مترس ورکی د الله په بندګانو باندې زړه خوږیو من لدنا د خپل طرفنا الله او زکات او صفای زکات سمانه نیک عمل
صدقه ورکړه وکانه تقینا الله اذا ډیر پاک سره متقی نیکی کولا به والدای د مور او پلار سره ولم یکن نو بدمعاش الله یا شي نه فرمان جبار نو چې په خلکو باندې زورو کی ایشان د الله حکم نه طرف کو والسلام سلامتی دی د الله د خوانه په معنی یوم ولدا په اورش پیدا شوی دی و یوم یموت شمړ کیږي و یوم په اورز باندې چې روشت بشي حیان ژوند دی وز دلیل نقلی د مریم نه مریم له بچی شاور کې عیسی الله رب العزت واذكر معنا آیات تیرے کتاب کې مریم زړه چې لکه پکې د الله هدایت کا کله چې جدا شو من آل د خپل آلنا مکان شرقین مشرقي علاقه د پاره د عبادت ځان لسی ونیو فتخذت نوی نیو الله من دونهم شوا د دوی نه حجابن یو پرده رامانا چا کو دیواله جوړ کی یا عام پرده وا سړو سره باندې کینی خزه کلا فارسلنا الیها روحنا من راولې بدل روح زمون روح کې مقصد د جبرئیل دی یا روح د عیسی علی السلام الله موږ راولې وو تمثل سمانا ځان بدل کې در پارا الله بشرن دیر پارا بشرن د بشر سوي انجک جوړا چې کله دا کول اور داخله شون جبرئیل هغه د انسان په شکل باندې قال دي چې ورډنه کې خزوا ان اعوذ بك ازفن ان اعوذ بك من الرحمن فمهربان الله بن من کسان ان كنت تقيا کته شرط عقل مندي ان كنت تقيا کته شرط د الله نه یریږي نو ګورا ځمان بل لیکا نیک خزا وکاله قال غشویری انما انا یقینا شیم رسول ربک استاد ربم چې درکم لکی تعالی غلام زکیه غلام پاک ورکړه خدای الله کار دی ٹھیک دی جبرئیل الله استاد یې کړه خبره د مرسل وی ته وی څنګه ما بچی دې ما خو خاون نشتا قال دی ویری ان یکون لی غلام څنګه بزمانه پارا لکشي ولم يمسسني بشر نو حال دا شی چې ویل دې ما سره سړې بنکا ولم اكو بغيو زنا مې نه کړې نمې چرته نکاح کړې نمې زنا کړې دا قال غي ویلي کذالک څه معنا انت کذالک ته هم د قشان وی قال ربك استعرب الذي هو علي ادا کار ما باندې آسان دی دا دلته عبارت دی مونږ هم د قشان به پلار پیدا کو پلار به نه زبې پیدا کو ولنجعله بل دره پانا چې مونږ ګرځو دا یو غنا خاطر پاره د خلکو رحمت دې زمونږ نام به پلار الله پیدا کی نو چې پدې د الله قدرت شته اے انسانانو پدې د الله قدرت شته چې ورځ هم ټول خپل مخې له ودرې کړه حساب کتاب وکانه امر مقضی ادا کار فیصله کړی شوی دی سورې انبیاء یو نوی تحریم دولسم دا مسله وا حمل واخصو حمل دا منه گریوان کی پوکي او کی یا متصل حامله شو یا د عام زنانو غوندي نه همیش پکې په حملته پس بار کې دی مریم عیسی نجدا شو به په ایمان الله مکان یوزل لري د خلقنا پس دا من لري ځکه د شو وخت کې زنانه به جدا ګرځي بس مجبور کړ دی الله وی المخاص درد دخیتی فاجا منا مجبور کړه علاج النخل الله وی تنید کجورلا
درد پیراغه پرې مور کړه چې درد پیراغه نو کجوري دا تنه ونی ولا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قیامت د نږدې علامه ده چې د کذب خلق منی د مور برت کی مور له ته پڅ پويږي صحابي راغی یا رسول الله د چې کرامو کومه د مور دی به ورته ویل چې کرام مې د مور دی دریم کړه دی به ویل د مور دی څلورم کړه به پلار ویل مور خموري سر دایو درد ولادت چې کله بچي دی زګيږي کوم حال پر راځي الله قران کې موږ ذکر کوي کنه مجبور کړه درد تجري تنه وی ولا قالت وی ویلې یا لیتنی ای افسوس دې ما اړه مت هاذا چمړوي مت قبل هاذا چمړوي مخې دینا وکنت وې زهره تیرام دی ولي ویلې یو دا تکلیف پیر راغی چمړوي کومه خو نه دا چې دا بچي مسکی څومره درد دی دویم د بدنامي د وجنه خلک ما باندې بدنامه لګي چې اوه بچي دې خاوند دې نشو بچي دراوړه आवाज ورکه دیرا من تحت عدلان د خوانه چاوي جبريل ورکه چاوي نه عيسى عليه السلام ورکه چې پیدا شو مخه پکېګا قد جعل يقين غرزول ربك رب سا تحت استالان دي الله وي سردار سړي انده منه اوچ سړي دی دویم خبکېګا ما ستارب ګرځولې استالان دي سړي معنا چینه روانه ځکه دی وخت کې زنانه چینه له وبې ضرورت وبوله ضرورت یې کنه کپڑے می زبل او بل لاندې چینه ده خو زوا الیک تعالی بجزء النخله دا معنا تنه د کجوري را غرزي باله کی پتا منیا کجوري الله تعالی مفسرین ذکر کوي په حالات د حمل کې او خاص کر دې وخت کې زنانه چې کجوره خوري تب سلام دا ثابت رجړه پیدا ور کوي د کرامتو وزورا برا غرزيږي مستسلم کلی معنا خورا شکل کوا یہ خوا عین سترګری خوا بچي بره ګوري کنه فاما کچرت تاولد من البشر اذ انسان حدن یوکس نو یا غیر اشاره انی نظرت ما نظر کړل للرحمن مهربان الله تعالی صوم روزي ما روشن ولید سکوتو فلن اكلم اليوم انسيا زبیر کس خبر نه کوم د انسان سره دا ورته الله یاد ورګي عیسی خپل سبي خپل کوي د مور سبي به موکي فاتت به قومها ریوړو بچي دي قوم لا تحملوا الله شبار کړو پرېږي کینو قالو دې ټول ویل یا مریم لقد جئت يقينا تارا تکړه یو شی ناشنا لرا پریا تاسو عجیب کار دې کړې خاوند نشته ماشوم دراوړو یا اخت هارون اې د هارون خوري هارون په راکه کې خسړې خلق ورچا تسبیح چې هغه سره ورکول لکه زموږ شاسو زمانہ کې بزرګي دي ته خو بزرګي څنګه دا کار کوي ته خو امیر شي به شو کوئی دا هغه خور نه خو لیکن اولاد کې وا ما کان نه دې سپلار سره سوین بد وما کان نه دې ودا مور دې مغین جناکارا ته خو د مور پلار دوار نه جوړې پلار دې په سړیو مور دې ماجبه کزوا دار سم سره وکړه فاشارت الیه مریم اشاره وکړه ان شاء الله د سره خبره وکړي دی ویلي څنګه چې چا سره دې سپې کوله خو دماغه پړشیدل نو ته خو ډیر مخلوق دی او چې عیسی خپل صفایو کې نمورو کې د ټول به قناعت کیږي قال دی ویلي کیف نکلم من بسن خبرو کو من دا چا سره کان فرما دي شبیا چې دې پرې څنګه غي کې د مور کې باشما کارونه یکونو
عیسی علیہ السلام وړي کې بچو چې ایست شروع شو د مور په غېږ کې عجيبه تقریر شروع کی دې ویل چې د الله قدرت قال عیسی ویلي انی یقینا چې ما عبد الله د الله بنده يم را کوي مال الكتاب کتابا یاتی معنا بکای وجعلنی وزي ما بکر زي نبی النبی زد الله بنده يم وجعلنی زي ګرځولې مبارکن سمانه معلم د خیر اينما كنت چرته چې زه بخلکو د الله رضین خبره کوم سفیان معنا کړي وسته کړه ما رب الصلاه په مانځه او زکات باندې مادم تو حیه تر څو پورې زوم ژوندې منکرین حدیث وی دې آیت نه معلومیږي چې عیسی علی السلام مړ دی ولی وماته وسته کړه په صلات په مانځه او زکات باندې چاله زکات ورکړي دې ټول دنیا کې یو شړې غوته اوچته کې چې عیسی مال زکات را کړي خو چې کله زکات نه ورکړي دین معلومه شو چې آشنا لار دې مړ دی شیخ عبد السلام سوی پنجاب کې یو منکرین حدیث دا سوال وکي ویزا غزل ورالم مې څه خبره ده عجیب انسان دی قران کې ډیر مهارت الله ورکړي بدايت نظر ثابتوم چې عیسی مړ دی مې ولي عیسی ویل چې الله مال وصیت کړي په دې چې زمو منځ کوم او زکات چاله زکات ورکړي دې ټول دنیا کې ټول انسانان مسلمانانو له چیلنج دي ویما ویل تعالی څه پته لګي چې د عیسی د اعمال نصاب لري رسیدل او کله د شیو شړې د وسراشي مال دې دا خبرو کې چې د عیسی علی السلام د اعمال نصاب لري رسیدل دي زه به تو کوم چې د زکات ورکړي عیسی سره باندې کې غلې شو ځکه نصاب معلومات چاله دي نیکم کوم د خپل مور سره به ولم يجعلنه زینهم غرزولې بدمعش شقیم بدبختا بدمعش نیم والسلام سلام دې په د الله د خوان علی په ما دی احیا بارا کې نفس سلام څنګه عیسی علی السلام خو چته زګره والسلام معرفه کې یوم پاک اور اسمانه اولت تجې زبکه پیدا شوم ويوم پاور چې مړ کېږم ويوم پاک اور اسمانه چې روچت بشم حیان ژوندې وس حالات د عیسی بیانې رد به پاک انسانانو چې دوی نعوذ بالله من ذلک عیسی الله بچی نه لږ ما بچی نه دی محتاج بندر هغه عاجز دی ذالک راچ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم دی قول الحق سمنا اقول قول الحق زاد حق ویناکم الذي اغوینا فيه يمترون چې داخله کوي پای کې شکا وسرد فاقد د سواراو دوی ویلي نعوذ بالله من ذلك چې عیسی د الله بچی دی چا به الله پدې کې درنه شوي دی حال شوي دې ته کې الله ور باندې را دوکو ما کان لله ندی مناسب الله لرا يتخذ من ولد چونی شي او نازولې سبحانه الله تعالی پاک دی ملکانه ویلو کوي ذات الله بچي سبحان الله پاک دی دویم دلیل اذا قضى امرا چکل فیصلو کی دیو کار فانما یقینا به وهي هغه رشا فیکون استبع شی موجود شي تمره اوچ طاقت وسراشه کیو ذات تمره اوچ طاقت لري چوچاله وې شا هغه به کیږي هغه بچی ضرورت لري ورسا کرد شرک دا عتب دی فإني عبد الله باندې نو څه معنا ده قال إني عبد الله دی ویلو قال د شی ویلې وان الله یقینا الله تعالی چې اسماء رب دی او شاسم رب دی وربکم رب معنا اسماء رب دی نو دوی چې دې څوک فعبدو خاص کې بندګي الله لکه رد په نسوارو عجیب رد نسوارو عیسی د الله بچی دی عیسی وی چې انسانانو خاص بندګي الله له خاص کوي عیسی خو د عقیده رد دی هاذا صراط مستقیم دانه غلاره ده
وزجر فاختلف الاحزاب والله اختلاف کو دیډلو من بینهم په خپل مابین کې په حق د عیسی کې فویل پستوید للذین انسان لر کافر دي من مشهد یوم عظیما من په مراد پیری حضور دا اورس کې چلوي یمین اجری له وجه دا غینا واستخویب سره د زجر او رول وک بهم دویلا او وګورا یوم پاورز باندې چې موږ لړاځي ان شاء الله به سره څه کوي یا الله زی اوس خبر اورم به حالات مینم مگر ظالمان چې دی علیهم الله ان مسفید ولاره مبین په گمراهی کار کړي دنیا کې دي جنانو اوس زجر مع التخويف يرم درټنم دا سوره انعام سوره حجر سوره فرقان ټول کې دا مضمون دي وانذرهم ير ورکه خلق الله يوم الحسد د ورځ درمان نام حدیث کې راځي دا نیک انسان مرمان کې بدم نیک برمان کې شي الله کاش لګ عمل می زیات کړي وي بد بوئی الله کاش ما توبه ایستلې وي حدیث کې مرای چې انسان د مور پیدا شي سلوي کله الله له سجده ای د قیامت سختي چې وګوري نو وایي شه د عمل کم دی دا به انبیا او عمل چې سړی ولري د قیامت سختي چې وګوري کم به نو موږ بسالي اس پاتم قضی الامر الله فیصله شوشي د کار وو موضوع شي په غفلت کې وو ملای منون داخله د سر ایمان نه لري قیامت اثبات ان نحن یقینا من میراث کړو زمکا ومن عليها وغسوش په دې اسمه کې دی ویلینا يرجون موږ له الله یو ګرځولې شي د پاره د حساب کتاب مجهول شي ویلي کڅو کې منی کني من الله مال برازي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دې جنانو څه درې مواقع دې کوم جواب د شبهات لري کوم چې منکرینو کړی دي واذكر معنا آیات کا بری کتاب کې ابراهیم څه مطلب یو خدا چې لحاظ خپل نه دی کړی دویم دې دین کې دروغ نه دی ویلي انه کان یقینا دا ورشتنه نبی ان الله یو نبی دې شو دعوتونه واوري اول دعوت رد شرف العباده اذ قال شكرا ويولي لابيه دي خلف لا لا اي لا زما لم تعبدوا تبرس بندي ولي بندگی کې ما دا اغسا لا يسمعون شور ولم نكيون لذلكي ولا يغني عنك شيئا ونشد فك والانسان اي شيء تاسو نه اله ده نه چا خبر اوريو نه ویني دوا نظر نه کوم شي ده فکولیش روسه کې فهم دعوت د رسالت ته چې رسولیم ګورا یا ابته ای پلان سما مخکې موږ دا ویلو کنه چې سورې مریم کې ډیره په نرمۍ خبره کړې چې نه دې معنی نه به ورته ویل ته استا قوم گمراهي کې مخکې قران کې دا تیر شو ای پلان سما اني يقينا ذشم قد جاءني راغله مال من العلم ذا علم ما اغا لم ياتك تاتنه در راغله تزما تابعداري وکا زبروان کم تاثراتن سویه بني غلارام دیږي اشاره ده دا چې هدایت په اتباع د نبی کې لري سړی بکر د هدایت والا کېږي چې کله د محمد رسول الله خبر ومنله هغه بس روان شو دریم دعوت لار د ابلیس ځان ساته دا غره تابع داري نه څنګه دا شیطان دی کنه فلعنت ربنا اعداء ذنب
على اتباع شیطان الخذولی د شګو په اندازه لعنت ده په هغه چا چې شرمون کې شیطان خبره مانی فلعنت ربنا اعداد رمل على من جاء بالقول الفضولي د الله لعنت د شګو په اندازه په هغه چا چې به پیدي خبره راوړي دلیل کې فلعنت ربنا اعداد رمل على من سب اصحاب الرسول د شګو په اندازه لعنت دی په هغه چا چې رسول الله ملګرو لکنزل کوي صحابه ولا وسو شیطان خلک شرمای یا اوت خپل رسما لا تعبد الشیطان دغه دوه قول دی امر طاعت مکوا دغه عبادت مصری نه کوي کنه اوس مصری د طبقشتا د ابلیس بندگی کې مستقل ان الشیطان یقینا شیطان چې مهربان الله دې نافرمانا دغه اشاره ده دیلا چې اطاعت جایز نه دی ګناګار را په ټول ګناهونو کې څلور مستخفیف یا ابته خپل رسما ان اخاف یقینا زیریګم شو برسی تعالی عذاب من الرحمن د مهربان نا فتكون به بشي شیطان لره ولی اندوس په عذاب کې تو ځاستا ملګری ابلیس ټول ما ته پراته وي به نو پلار ورته شو ویلې ته لکه چې زمونږ د دین نه وړي او وخت هغه یاو کړه وې زه ورکه اسمانه ډیر وخورښه جده کې کرش د ور نروته نو قالو ویلې اراغبن ایا مخړې اړون کې انت تان الیات اسمار دې خدایانو اے ابراهیم لئن لم تنتهي كما نشوي کنزل بو کم تعالی پرې د معاملې انډه زمانہ رجم بری کمنه پکانو بدی ولم یا سالم می پرې دا ورته سره ټوټه دا ډېر قیمتي بچی دی خدای قدی ټکر چرای غنه مشوته ویسا قال رسول السلام علیک دلته مراد السلام سلامت تهین دی دا سلام المتارکه دی دلیل په سوره فرقان درش په ته سوره قصص 55 السلام علیکم لاړم دنه پلاره حضور دې چې زبا بکنه غواړم لکه تعالی رب اسما درمنا انه کان به حفیه یقینا دې الله په ما مهربان حفیه دا من بارک بن حفیه رحیم حفیه دا من ما سره دې شانون الله کړی سوال مشرک خو بکنه ناروا ده سوره توبه سره سوال لس کی جواب کړو کنه دو وعده کړو چې زه تعالی دعا غواړم کله پته ولې چې دا ناروا ده نو یې سبه رجوع وکړه وس اعلان د برات د سیمور پلار ورونو سره به شون نکیږي چې عام مشرکین او توحید والا واعتذرك معنا د جدای ده زجدا کې کوم ساسنا او ما دا غسنا تدعون من دون الله چې تاسو پر تر مدد شوي سوا د الله نام سمنا اول ستانه جدا به سره معبودنا تدعون معنا بندگی کوي وادعو زما دعا غواړم د خپل ربنا کوم دعا یو دعا د پاره د استغفار د پلار دیم طلب د اولاد د پاره د مسلې ملګری راک الله بچی راکا دریم د دعا مراد ده به جداواله په دین نسبت باندې دا ګور حقوق الوالدین نه دی بعض خلک وایي چې دا خو د پلار نه فرمانی وکړه نه چا کفر او شرک او بل شي کوي ته چې تی جدا شوی دا ګناه نه ده عین عبادت دی د الله لپاره اورانو جوړه اسا امید دی الله اكونا چنه بشمس بدعاء ربي بدعاء رب سما شقيم بدبختام ورساګه جواب سوال چې جدا شون الله سره څه معاملات وکړو الله د آیات ساته چې کله انسان د مشرکون نه جدا شي د باندې بس انعامات وکم بچی می ورکړو فلما پسر کله چې جدا شو د دینه
وما يعبدون او داسنا چې دې ورته بندګي کوي من دون الله سوا د الله نه ورمه کې ابراهيم عليه السلام له اسحاق او يعقوب اس خلق نه عادي صرف بقت بچي وكلن دا هر یو جعلنا منغر سول او نبی استاذ ار یو نبی والله وي یو می بچي ورکه یو نعمت دوی من وسه ورکه بل نعمت دریم دا دوان من بیا وګرځول بل نعمت درې نعمتونه الله ورکړه او چې نعمتونه دي او حبنا ورمکه لهم الله دوی لره د خپل رحمتنا من رحمتنا من مال مورکه علم میں ورکی عمل وجعلنا لهم موگر زویده دا پار اللہ وی ذکر درشتے علی نوچتام طول دنینو کی ابراہیم علیہ السلام سر دخل کمین را دیگه اشارت دیلا چې کله انسان د مشرکین نه جدا شي د انسان له الله ډېر لوی خیر ورکړي چت خیر وز د بل نبی واقع واذكر الله آیات کتاب کې واخر موسی انه کان یقینا دا والله پاکړې شوی د ګنانا مخلصن سمنه ګنانا پاکو الله جوړته شي ګنانا پاکو نو څومره قیمتي شړې نه موسی وکانه رسولن هو استاجد الله د قرآن نبی پیغام بیانون کې د قوم لا وشد د نبوت تذکرہ کې الله وناديناه من غواز ور کېدلا من جانب الطور الايمن بجانب دغره کی طرفنا وقربنا والله نجدي مكيزان لنجي ان راس دارم اراد صلى الله عليه ووهبنا له ورمکه دلال الله من رحمتنا د وجد رحمت زمنا اخا ورور د هارون النبي من رحمتنا من اجله هارون تدری کاله مشرو لیکن نبی ورستا ته په دعا باندې ورور وی الله وی ورور مان اسمان عمله مضبوطه کړه وشکر مان آیات کتاب کې اسماعیل انه یقینا اسماعیل علیہ السلام کان صادق الوعد هو رښتینی وعده والا درې ورځې چا سره وعده کړو درې ورځې سره په سلال تلاړو زمونږ د نبی سره چا وعده کړو ابو داود کې یو هفته په اندازا وکانه رسولا دا رسول مو نبی مو رسول الله تعالی نبی او د قوم لا د تجدید کتاب ضروری نه دی د دې خاص صفات واره وکانه یامر اهلهم تبع امر کو د خپل ماته حتی به صلات په مانځه او زکات باندې وکانه عند ربه مرجیا و د خپل رب په نسبانه خو کړې شوی الله وزان لمه خو کړو څومره اوچت شړې اسماعیل کیسه اخلاق لرل لکه شړې وي ګنده میزان له انتخاب کړ الله وزان لمه انتخاب کو ما خو کړې دي وذبل نبی واقع واذكر الله یاد کبره کتاب کې ادریس دغه اشاره ده نه چې ادریس ورسره راغلی د ابراهيم عليه السلام لا چا چې ویل دي چې دا مخ راغلی نه قول به کمزورې دي انه کان یقینا دا ورشتنه نبی ورفعنا والله پورته کړه مو هغه چې اوچت لرا دین سمته مکان علی اوچته مرتبه دویم قول لري د نبی سره ملاقات او معراج کې چا ویل دا لار د جنت لو الته جامع کړي خیاط ته الف دروغ دي دا جنت خو مزوج دی خیاطان خو غرق شو بیچارهګان سبا پرې سرونه پړشیدل او ناس دي نه جامع مامي نه ګڼلي الله وي اسمانونو کې نبی لیدلو اوچته مرتبه مور کړه وش اجمالی دعوه رسولت اولئک الذین دا انسانان دي انعم الله چې الله نعمت کړي په دې معنی الله شان بیا د ذریه آدم د اولاد د آدمنا وممن دا چانه چې موږ بار کړو د نوح علی السلام سره ومن ذریه ابراهیم د اولاد د ابراهیم علی السلام نه د اسرائیل نه وممن دا چانه الله هدینا چې موږ دوی خودل کړو په توحید باندې وشتبینا به موږ کړو د پاره د نبوت اذن بیا یو خاص صفات واوري څه صفات دي اذا تطلع عليهم
چې کله ولوستل شي په دوی آیات الرحمن آیاتونه د مهربان الله خروا الله پریوزي سجده کوونکې او د قشان شړې دونکې سجده کې الله لو شاړي نږدې حالت د سجده دی تی روزه کې الله د سجدي ځای په کار دي خاص کر د شپې ژړاګانې موږ نه سجدي وکړو نو ژړا وکړه ورسره رب داري چې ار کړ دوم رمبيانو دا شرک چاو کی جواب ناکاره خلق ورستا وخلف من رالم من بعد الدين ورث الله خلف ناکاره وارثان خلف سمنا وارث ناکاره خلف چې کړه د لام فتحي بینه کوارث ویریش ازا او صلات منځونه ځای کړم منځونه څنګه ځای کړم یو قول علماء دا ذکر کړی د خپل وخت نه ورسته وکړل دا منافق منځ دی دویم قول ازا او سلامانه ترکوها پری خودل منځ ورسره څه ضرورت دی دریم قول دار ازا او صلات الله وی دین ځای کې سرورم حسن بصری فرمایي جماعت نه نازلېږي منځ کوي خو لیکن جمع نه کوي دام د مانځه بربادي راځي دا نه کار خلک دي دا وایي بل تابعداري وکړه د خواهش سورہ اعراف 119 په دغه آیات التخاص دی مقام کې عام انسانان دي دویم الت علت حرص دنیا په مقام کې خواهش پرستی ده پسو پزر دی الله چې داخله په مقام شي خپل ګناه سلام غین سمانه سزا ر ګناه څوک جهنم کې کندره څوک دې کې معنا د عذاب ده څوک دې کې معنا د خسران دې جنانو سوس بشارت بیانې الا من تاب مگر چا چې توبه وسره شرک او کفر نه او امن ایمان راوړو وعمل صالحا عمل وکي د قران او حديث برابر کله عمل کړي عمل صالح دا معنا چې کله عمل کوي پای د قران او سنت نه دلیل پیش کړي اولئک الله د انسانان چې يدخلون الجنه داخلي کې به جنت لا ولا یظلمون شان فدی بسلم نشي کېږي دي چې شي جنات عدن عدن جنتونه دي التي وعد الرحمن عباده چې مهربان الله وعده کړی د خپل بندګانو سره په غیب کې موږ دې لیدل کنه لیکن ایمان او پښتا انه کان وعده یقینا د الله تعالی وعده چې الله یې پرواله پکې دي شي زه چې وعده وکما تی اندامه پوره کیږي به جنت یو صفت خو اوري لا يسمعون نباوري پیا پای کې لغون به پیدي خبره مگر سلامونه السلام علیکم یو بل باندې بوي دې پیدي خبره نشالتا ولهم بانسانان الله رزقهم رزق بدوی پیا پای کې سارو ما خام ول نور وخت بني دا خو به سم روشت نه کنه دا ار وخت نه ار وخت به تلك الجنه التي دا جنت آغا چې میراث کې ورکوم من عبادنا د خپل بندګانو من کان تقیا سو جزاء مچ کې د کفر او شرک نه طلب الله دی دې جن دویم باب اق پنځه شپه ته پوری دې کې به احتیاج د ملائکه ذکر کړی شي سره درت په ټول اقسام د شرک هیڅ شي کې هیڅ د الله سره شریک نشته رب داري دا مخي خبري رښتې دي الکه ولې رښتې دي ځکه جبريل راوړي دي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم سره زیاته مینوا وی ویل یا جبريل مو غتا سره زیاته مینه د ولې مو خپل راځي بار بار ځکه څو چا سره مینه ساتي زړی دا وړي چې ار وخت دا سره ناشو هغه جواب کوي چې موږ د الله په امر راځو ملائکه څومره اوچت مخلوق دی جبريل څومره اوچت مخلوق دی لیکن سره دې ټول بهم چاله محتاج دي نو اے خلکو حاجتونه چاله پیش کړي ای والله لا
وما نتنزلوا دی ورته ویلو کنه ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا ولن لازم نکته کیګم الا بامر ربك مگر په امر در افسام مخون شراته وسرد شرف العلم لو ما بين ايدينا د الله په اختیار کې هغه سره چې کوم مخکې زمونږ دی حکم رسو ما بین ذلک حکم چې دی ما بین کې ما بین ايدينا معنا حالات د دنیا الله له معلوم دي خلفنا د اخرت حالات ما بین ذلک دی پر ما بین کې یا د دوش په لوی ما بین کې د ټول حال چاره معلوم دي الله لا وما كان ربك ان دې رب سا چرته رونکي خبر لرام نشیندا من خبر دی اذنو بس وسد شرف العباده رب السماوات رب د اسمانونو د زمکه دی او ما بینهما کم چې دی ما بین کړي فعبده دی بندګیو کا واستبر سمانا ځان کلکا لعبادت دی دا بندګی لا وتړه نبی صلی الله علیه وسلم ویل بیان الله رمضان بشراغم لاګانه وتړی کدا خو سیزن ده کنه هر وخت د شکار نه هر وخت شي چې موږ د ماسپکین نمازګره پوره کینو یا سار کینو د درې بجو نه د یو چانسي وختي واستبر الله ځان کلکا د الله په توحید د الله په امر او د الله په نهي هل تعلموا آیت ته معلومه ده او سمیه چې دا هم صفته شتا ابن کثیر نقل کړی دا عبد الله بن عباس نه چې د رحمان نوم سوا د الله نه بدل چالهونه ویریش رحمان واز الله دی بأن يقال چې ویل شي دا خالق نه نشتا دې اندریم باب دې کې شپږ ځجونه دي په انکار د باس بعد الموت دویم په استکبار د دنیا مقابله د قران کې د دنیا د وجه رب داري مخي ویل شي د الله تعالی قدرتونه کې ملائک مرده محتاج دي دلته وی د قیامت پر اتک باندې الله قادر دی ډېر انتظار زور اور دی چې شو غاړي بس هغه کېږي به قدرت دې کړه ويقول الانسان انسان د شوي اذا ما مت چې کله مرشم لسوف اخرج حيا زبر اوي سره شمه ژوندې دغه مې عقل مننه الله جواب وکي اے ظالما د څاڅ کې د مننه چې ما جوړ کړی پاغیز ما قدرتو نو دوباره قدرت بسنه لرم ولن الله بالکل تلری ایا نشد ناخلی انسان ان خلقناه یقینا من پیدا کړی انسان من قبل مخکې ولم یکو شیء شمنو وصلی الله وسشو قسم دې ستا پر ابو نبی صلی الله علیه وسلم رسوي ستا پر رب میری قسمی لنحشرنهم سبقا مخادر جمع کما شیطانانو به حاضر کم حول جهنم اگر چا پرې دې جهنم نه الټا پراته سورې جاسه کې مې رواتیش کې یسی اندامه په څنګه به پراته د hebat د وجه یا ډلې یا لکه څنګه چې د خپل الها ولګر چا پیر ناسو نسب الله ورا ولم الله به کې درجه بندي کوم بدمعشان به روباسم ثم بسدینا خام روباس من كل شهادار ودلنا ايهم اشد على الرحمن ايتيا کم یو ډېر سر دې پرې مهربان الله کې پناه فرمانه ثم نحنو بخام کویګو بالذین پاک انسانانو باندې هم اولا چې ډېر لایق دي بیا په دې اور باندې داخلي دو الله یې مال پته راشه دا لایق دی کدا راکښ کوم وې غرزو اوس غصه شو الله و ام منکم نشتره هیڅ بتا سګي مگر خامخا ورسي بدیلام عبد الله بن رواحه ورس خپل سر د خځې کې خودلو وې شړل خځې مو شړل درې خځې وی تاول و شړل وساره شړا د وجنه ما مو شړل وی تاول و شړل وی مال خدای اترایش و ام منکم الا واردها الله وجه بتا سګي هیڅ نشه مگر په جهنم به ورسي اسنه کلام کو روغ ورسه ټینګم نکلتا حدیث کې راځي چې متغزالت لو درې زره مجاهدین ادبره فوجین او مخیر رسول الله تشکیل کړو
د نبی صلی الله علیه وسلم رغاړه ورکړه رخصتي حالات کې د روچل ځای په شام راغله چې کله تی جدا کېدو یو بل له سترګې وکاته به رسولونه وکړاړي ملګرو ورته ویل چې شاړې ته پسې وی ک نبی صلی الله علیه وسلم نو جدا شهید نه کې به وګورو دا آیات راځي و ان منکم الا واردها الله تاسو کې ارسو په جهنم باندې ورشي جنگ چې په اسمانه ولګي دولان در پرې وته زخمی حالت کې ملګرو بوتله میدان لا به موشړل چا ورته ویل چې درد ډېر سخت نه د آیات راځي صحابه ډېر راځي بخلکو الله وای هیڅ پتاوس کې نشته مگر د جهنم لبو ورځي ورود په معنا د دخول منکم خطاب را کافر ولا یہ عام دی به د ورود په معنا غاري دي یو دخول خو لیکن دخول په طریقې د سیاحت چې مومن دی هر چې کافر دی غلب الله عذاب ورګي کان علی ربک دادا استا پر باندې حتما ضروري فیصله کړی شوی حکم ثم بزدینا نجات ومور کول الذين انسانون نشد الله نه یریدری ونصروا فريبت ظالمان خلق فی اب دی جهنم کې الله وجي شی الټا پراتا تاب انت الله جهنم کې پراتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دریم نمبر آیت دین کی دویمه رټنه ده مالدار دی مالداري باندې الله وي تکبر کوي ایسه قرآن مقابله شروع کړه قرآن لا بږي سره ویلې شي واذا تتلى عليهم شکر ورسره شي په دې باندې آیاتونه زموږ کارام تتلى مجهوله شغره چې ارشو کې ولولي علي رضی الله عنه ویلي وی دې نه مګوري چې بیانون کې څوک دی بلکې دې وګوري چې دا خبره ده شاده لا خبره وګوري بینات المعنى کار توحید بیان ای قال الذين كفروا ويا انسانان چې کفر کړي دي الذين امنوا ایماندارو لرا اي الفريقين خير کم یو په دغه دوه ډلو کې غوړه دی په اعتبار د مقام او احسن ندی او کړي په اعتبار د مجلس کافر عجیب خلق وو مؤمنانو له ویل ټیک دا صحیح ده ساسره قران شتا اوس موږ ګره وجودي ډېری کی جوړې دي دغه پرشونه دي زمونږ بری مجلس کې مالدار خلک نه تاسو ټول غریبانان دي پر پړه خلک راځي مشوي مزکه لري یا لري نه دنیا پیش کوي الله وایي ورسته کې دنیا د عذاب نه راځي او ظالمان ډیر د بدمعشان چې سخت مالدار و ډیر حسین خلک و کیسه شکلونه و دین پکې نه و ټول می دلدل کړو دی اجره باندې دی گاڑی باندې دی ضرب فرش باندې وسړې څه کمال نه شي رسېږي وکم اهلکنا دیر مون هلاک کړي دي قبلهم د دینه مخکې من قرن پیړې هم احسنو هغه ډېر کو په سامان کې او د قشن شکلونه کې اثاثن سامانونه زیات وو بل شکلونه الله ډېر مزیدار وو الله خو چا شکل نه ګوري حدیث کې راځي زړه نه دی ګوري ابو لهب وګوري څومره حسینو دین په کنه الله برباد کی قل ما نوایا من کان فی الضلاله هغه سوچ په گمراهی کې نو الله نو مهلت ورګي له الرحمن مدا مهربان الله تعالی مهلت گمرام دې به الله مهلت ورګي حتا اذا راو تر دې چې وګوري ما غاظاب چې دې سرواده کې دې شنو ام العذاب یا بعذاب ورکی دنیا کې وای مسا یا قیامت کې پس علمونا
به معلوم کې من هو شرون څو ډېر بد حال والا دی او اضعف ډېر کمزور دی په لخر کې اوس پته نه لګي الله وایي چې کله می جهنم لبوت دی به وتعالى د خپل ملګری پته ولګي معلومات به وش چې ډېر کمزورې کې مؤمن جندن معنا فوج ورسات کی بشارت زیره ويزيد الله الذين اهتدوا الله زیاته هغه انسانانو لا چې شاملار والا دي په قران هدن هدایت قران چې کې نور هدایت قوي درکې والباقيات باقي خوينا الصالحات النيك خير عند ربك دا ورد صادره پولیس سوره کاف شپږ سروي کې تشریح شوی و تماما بدل کی وخير او ډیر غره مرادن سمانا په اعتبار د زید اور ګرځیدو خزي خواغه دی الله وی ورسات کی زجر دې په دې باره کې د خپل شرک باندې الله ډیر افتخار کوي فرایت الذی ایت خبری په حال دا غچا کفر چې کفر کړي لري به آیات نظم په آیاتونو باندې او وقاله به دا خبره کوي زرد شراب کړي شمال د کفر د وجنه مالن مال او ولدن بچي ما چې کوم کفر کړي لري نن چې زمالدار یم بچي مې دا خو صرف زماره د کفر د وجنه الله راکړه الله دې څخه ظالم دی ورشا کې الله پیرت کې درت حاصل لا کوم ځکه الله د شویری دي چې دا بچي می تعالی درکړي او مالداري می درکړي د کفر د وجنه زه تمہارا وخا کوم ځای دی حمزه پټه ده اي الله اطلاع ور کړی د الغیب د غیب دلا امت تخذ عند الرحمن عهد او کني ولید د مهربان الله سره عهد توحید عهد کې په قول دی عهد نه مراد عهد توحید دوی ماهد نجات کلا دا لفظ قرآن کې درې دیش کرت راغلي کله په معنا درته راځي نشي کېدل شي کله معنا یقین حقا څه مطلب دی مشرک دا کوم خبر وکړه چې نن زمالدارم په خپل شرک باندې الله دا مې نوٹ کړه دې پښتنه کومالتا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انسان به عملو کې قدس یو خبره وتی اوزی چې تر قیامت الله ورنه به خپي همدا خبرې دي کنه کله دا شندا یقینا سنكتب زر دې چې موږ به ولیکو ما خبره یقول چې دی وی کما خبره دا وای اند زمانه کې زید بكم دلا من العذاب اذا عذاب نمدن الله نور زيتا سم عذاب الله به ورکم به دې کومه وسوي دي ظالم سره بچی دي فوج دی خزانه دي مالداري دي پسما مخره چې راځي تشتور برایش بچیم لاړه خزانم لاړه گاډه منصب د الله مخره چې واځي ورجن ولید الله سره قوي تعلق به نه جوړي په دې شي سره ارتباط کوي ونرته نرسو کې معنا د میراث تا میراث کې وي سودلا ما اغث یقول چې دی وای چې مار پاره جنت ته یا ما سره مال دی را به شمول الله فردن اکی واسه بغیر اولاد او بشونام وسلورم زجر حاصل لا دی وی اسمان سوا نور مددګاران نیولې دي کتاب زمون کومه کوي واتخذوا دین ولدي من دون الله سوا د الله نه الهات نور خدایان ليكونوا دیر پاره شي لهم دل عزت مددګاران حاجت روا خلا الله دې شنه سورہ انعام سورہ احقاف یونس کې براشي دا دوی چې نن د چا بندگی کړی دا په زیاده دي معنی شاغوی دله فیدی ورکی ایسبت انکار وکي چې زی ورکیږي تاسو د چا بندگی کړی نو ته پیمانه بیا د شیو معبود چې هغه د نفورز قیامت انکار کوي دا بندگی پکار دا ټول پری دی بلکې خالص او خالص یو الله بندگی شروع کړي ځکه دې کې کمال دی دې کې فیدی دي کله د شنه دا
سيكفرون حاضر دي چې انکار بوږي به عبادتهم د دې په بندګۍ ويكونون دوی بشي عليهم پای باندې الله د عزت خبرې کوونکی زدن سمانا بالعکس ور باندې سترګې را بري کی خپل کار کوي تاسو موږ هم څنګه الله سره شریکان کوو ورسال کې پنځم زجر حاصل لا دي دا ظالمان د ابلیس ملګری دي دای په روان دي او ابلیس کې د عادت دی چې خپل ملګری سم تیزینو په کفر باندې علم ترى آیات نه ګوري څنګه ان ارسلنا مغرالی شیطانن علی الکافرین بر غیر مسلمو پټ کوي دوی لره الله اذن په پټ کولو باندې یتی زئی کافر انسان ظالم باندې الله شیطان مسلط کم په دې کفر باندې نورم شي ورتی اس کی سمي کافر کی مستسلی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی الله کله په خلق باندې عذاب راځي چې زما راځي په یخشي الله وینا فلا تعجل تقدیم کو نبی علی ایمان د دې په عذاب د پاره طلب د عذاب انما یقینا من وعده کړي لهم دې تیار کړي مو دي دوی سره د پاره الله عدن تیارول اے سمانا یعنی موږ شمیرو دي د پاره ورځ شمیرو یا موږ شمیرو دي د پاره عملونه عجیب تفسیر خدام دی الله وی تادیمه کوا په دې معنی د دوی د عذاب انما یقینا موږ شمیرو لهم د دې د پاره شمارن د دې د ساګانو دای وی وسای شمارم چې پنځه تنه پوښې وېستو شپږې وېستو وې وېستا ته وېستو نه وېستا چې کله اخرې شي بس مرینه الله راون شو چپې کو ته خپګي الله ما زیدی ساګانم شمارم وز بشارت او زیره یوم پاغ اورس نحشرو چې موږ راجمه کو تقوادار کوم ځای کې راجمه کوي یو قولدار قبرون نرستا دویم قولدار حساب نرستا الی الرحمن مهربان الله لا وفدن الله وملمانو دا متقین ندي مؤمنان دا بالله اسماء فرض سره روان لکه ملمانو دا د الله ملمان دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي په اول ورځ د ملمستیا باندې د مې جګر به دوله پخ کړي څومره لوی مې ویلا دي ټول مؤمنانو لپاره شي جنتیانو لپاره دویم وفتن دا منه سوارو سورلې به الله په مخه ورولم لکه سړی د شاه سره مینه کوي کنه داغه د کرام د لپاره مخه وروشي गाड़ी की राखी नहीं ونسوق المجرمين الله يمن برمان کو جرم کون کے الى جهنم جهنم لرا وردن دامن پیدل مټیم پاړول او راکا غوي وردن کیو معنا مفسرین دان کی تگی رد شفاعت قهری دوی ویل چې موږ د الله سره بل چا بندگی کړه به مبچ کی کرا جواب لا يملكون الشفاعه الله اختیار من لري د سفارش الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې ولې د مهربان الله سره لوز توحید آیات کې څو توجیهات دي يملكون ضمیر راځي کوم مشرکان الا معنا د لكن باستثناء منقطع دویم لا يملكون عام دي احد قید پڑھتے باستثناء منقطع لا يملكون احد الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا دریم قول داري يملكون کی ضمیر راځي کرے لا يملكون کی تقوا والا لا دلته عبارت پر دل احدن استثناء متصل د ومن کې ولام رو باشنو معنا بدای لا يملكون تقوادار و اختیار لړی د سفارش کی چالا الا لمن اتخذ مگر دا هغه چاره فارش مهربان الله سره توحید نسبتی دل به سفارش الله وکي بل چالنا اوس پغم سره حاصل لا دي دوی ویل دي الله مړ ځان له نازولي نه ولي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د الله له کنزل الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دي مشرکین ویل دي چې نیولي مهربان الله بچي
لقد جئتم الله یقینا تاسو راتګو کې شیان یو شی لرا ادن دروندو درون کارم الله یو درنه خبره مو وکړه کله ګوي کنه دا خبره ډیره غټه وشتا وکړه څنګه درنه ده تکاد الله نجد اسمانون لرا چوچوي منه د دې د وجه وشليږي الارض د اسمکا زره زره شل جبال الله دا غرنا حدن دړي وړي څه مطلب چې کله اسما شریک پیدا شو نو به اسمکا باندې الله عز وجل اسمانم غرزوم اسمکا مشلوم غرنا عرصه دا به سره سره کوم حدیث کې راځي ترمذی کې چې کله د الله د توحید بندگی خلق نه کوي به د اسمک الله په سټاړي دې اسمک کې به دي سو ان مخلام پټ دي زکه دوی منسوب کې الرحمن مهربان الله له ولدن بچي یا غواړي الله له بچي الک الله بچي ولي جواب وما ينبغي ندي مناسب للرحمن مهربان الله لرا يتخذ ولدا شاغل بچي وني شي ورسات وسیلت بیان دي لري چې دعوه صورت ولی الله اسما بچی له ضرورت دي ټول خلق مال محتاج دي ان كل من ندي ټول هغه چې اسمانونو کې دی او د اسماء کې مگر خامخا راضي به مهربان لرا الله تعالی لرا عبدن فعاجزين ټول هغه منقاد ورسات کې جواب سوال مشرکین ویل چې مړه مو پډیریو اول به مستر الله حسابونه کې کوی کی نو موږ به استیزار خو پکو پټ به کو خلک وی کنه وی چالاکوم نیول مې خو بزان مې ته بچ کی شکل کې مې تغییر وکي بل الله هدایت ساتي یو ماش ماری لی یو بل مخله ودروم لقد یقینا الله اشمار لی دا خلق ګر کړي دي په علم او قدرت کې وعدهم عدا بشمار لري پشمار وکلهم دا ټول ورازي مهربان الله لرا يوم القيامه پورز قیامت باندې الله فردم بلا شفیع اے سفارشی بدی نه ورسات کې بشارت نه وی اخروی عجیب آیات دا ده الله دو کارونه ځان کې پیدا کا یو ایمان او بل نیک عمل د هر مسلمان په لکه او به استاسي ته به سړی پیژنې نه رښتیا به سره نه زړه به غواړي چې 40 غنټې دا سره ناسم 40 غنټې دا مجلس کوم وجدار چې هغه الله راضي کړي الله دې دوه کار وکړي کنه عمر رضی الله عنه کې دا عادت له یو عمر کې کامل ایمانو بل عمر د الله چې تعابد هون د ټول دنیا مینه وسره ده څنګه مونږ یادو ان الذين يقيننا انساننا منو شي مان راوړې دي وعمل الصالحات عمل کړي د قران او حديث برابر زړه دې چې پیدا وکي لهم الرحمن دي خلقنا مهربان الله او دن من د خلق بزلون کې یزيد من جنت د خلق زلون کې الله استامینه واچو وس ترغیب د قران لا دې ته ویل شي جواب سوال د سره راځي د قمینا د خلق بجرونه کې څنګه موږ خپل پیدا الله قرآن باندې راځي یو مونږ باندې راځي دعا د الله په ذکر باندې راځي درې د الله د نومونو سره مفتقدلو باندې ځان راځي څلور خپل زړه د الله په وړاندې دی او خېدونه تړل پنځه د الله د اولیاء سره ناس تشفق الله له وخت ورکول وو د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کول اته د الله د پرورانو جوړ نه د ټولو نعمتونو نسبت الله لك ولس هغه کارونه کول چې مخکې ته يحب او ټکی ذکر وی ولس قران غمګین आवाज باندې ویل دولس خپل نظر په قران کې بندول دیارلس د امانت له سوارلس د وادي پابندي پنځلس دروغ نه ځان ساتل شپارس سورہ صف کې الله فرمایي jihad کول ولس دعاګان اتلس نکاح ملګری انتخاب ول ننس قران ویل شلو دي شل کارو باندې الله مين راځي فانما یقینا من آسان کړي دا قران بلسانه کا صاحب لغت قران عربي کې ډېر آسان و
عربي ژبه باندې راغلی مو دویم قول لري لسان کنه مراد د محمد صلی الله علیه وسلم ژبه ده څه مطلب هر سره قران وایي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم چې کله قران وایي نه الله تعالی وایي ډیر اسانه دی ورسره براشي قران ویلي پیرې په دې سراجه مشو تابدا ګمان کول کلین شي ګرچا پیرتی سرویس زره کسان پیرې انتاو شو نبی صلی الله علیه وسلم نه الله دې راځي په قران دا وایي د قران پیدا سره لتبشرا دیر پارا چې تذیر ورکی به په دې باندې المتقین تقوادار الله متقین انسان په خوشاليږي مینه اوسره پیدا کیږي بشارت کې معنا تندې خوشاله شي مخکې مونږ ویلو تقوا به دا معنی چې انسان لري به دې خبرونه ځان ساتي فحشانه بزان ساتي کبیره نه بزان ساتي کمشګي چې الله امر کړل تزان رسوا چې من کړي ځان ساته عمل کوي یریږي چې الله رد نکي تمساده چې الله به قبول کی خاص کرو ګناه باندې اصرار مکو په عمل دوه کېګه ما چې موږ دوه رکعات موږ کړي دي یا مو تفسیرو کې یا مجاهد او دعوتو کې نو جهان وران کې نه اسنه الله رد نکي الله خو ډېر مستغنی ذات دی الله سره مینه ساته کم کار باندې چې خپکیږي ځان ته ساته مباحات ځان ساته الله سره مینه کوا د الله په وادو باندې وفا کوا مؤمنانو سره مینه کوا دوی لا شي انتخاب او ځان لغواړي طاغوت نزان ساته حرام نزان ساته ژبه د الله په ذکر آباد ساته د رسول الله په روانه کا دنیا شاله غرزوا اول درجه و دامنه د اسلام کفر نه ځان ساتي دویم توبه ګنا نه ځان ساتي اشتباهي شی نه ځان ساتي مباحاتونه زړه د الله نه په بل طرف روانه و کله متقی شي دنیا د انعامات تمساتا د آخرت د انعامات تمساتا په دنیا کې د الله د عذاب نه یریګا د آخرت د عذاب نه یریګا د قیامت د حساب نه یریګا حیا ځان کې پیدا کا د الله د انعاماتو شکریا کوا د الله فضل د الله رحم قوي ایمان او ير ورکا به پرې باندې قوم لدا قوم جګړه مارلا به دې جګړې کوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د هدایت نور چې انسان گمراه کیږي هغه بیزیا باسونو باز خلک بیزیا باسونو کوي کنه دلته جګړه والته جګړه دا به رسول گمراه شي عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په ټولو انسانانو کې د الله سره سخت اورانه داغه بیزیا جګړې شي چنګ انسان موږ تاسو ته وی چنګ کړتی هر شي کې نخلي پیدا پکې نه لیکن دني باستا خو یو نعمت ته وس تخویفو الله یاد ساته زچې کله خلق برباد کم د شي به یخ پراتی لکه دا غړي بزی چې رواني خشار کیږي نور شي نه خلق وکم اهلکنا ډیر برباد کړي مون قبلهم د دینه مخکې من قرنین پیړې په سبب د اراز قران نه آیات ویني منهم دین من احد یکس یا اور لو ما غیر پارړې څنګه کشار اورنا خالد درې دینا سورۃ امتیازات داو تفصیلی واقعہ زکریا علیہ السلام تفصیلی ولادت د عیسی علیہ السلام تذکیر د ابراهیم علیہ السلام قسم هو کې چې خلکو منځونه برباد ډیر زجرونه نفي د شفاعت قهري دا خبره ثابت کړه چې انسانانو ملائکه څومره اوچت مخلوق ولې نه لیکن دا به هم الله له محتاجي